کارونو څنګه چله چې دا کار خو نه لري نه کېنه چې غوړی وکړه کېنه سمه ده کېنه وسه بولا خان یو کیسه به درته وکړم ښه د موږ نیکه یو ټیپر کړی و دومره غټ ټیپر و څه وایې وګه ته خو ما پرېږده که نه چې ته خو کیسه یې واره وکړم که نه دومره غټ ټیپر و چې دې سره باندې سړی ودرېده نو ابه سره دې به سړی نه ښکارېده دا چې شی وایې زما نیکه داسې غټ دیګ جوړ کړی و که چیرې چا په یو خواته په سټک باندې واهه اخوا ته یې به غږ نه راته هو وې کښېنه وروره دروغ هم یو حد لري تر اوسه پورې دومره غټ دیګ نو ما بیخي اورېدلی نه ده ښه که زما نیکه دا دومره غټ دیګ نه و جوړ کړی نو ستا نیکه دا غټ ټیپر یې په څه شي کې پخاوه همدا دیګ همدا ټیپر